احمد رسول الله محمد رسول الله. وی کوم انسان چې د دې کلمې وظیفه کوي کنه نو د دې انسان به هر مشکل الله تعالی ختمي. چې کله دا انسان په یو مشکل کې راګیر شي په یو پریشانی کې راګیر شي یو داسې کار کې دی راګیر شي چې دا کار بیا برابرۍ کې نه سمون نه خوري. کله ویزه مسله ده کله کاروبار مسله ده پکور کې پریشانی ده پکور کې بیماری ده غریبی ده نه اتفاقی ده چې کم قسمه مشکل تا تراپیق شو کنه او دغه مشکل ستا سمون بیا نه خوري مشکل ختمي گنا پریشانی ختمي گنا د دې کلمې احمد رسول الله محمد رسول الله دواړه د نبی علیه الصلاۃ والسلام نامې دي. احمد هم د نبی علیه السلام نوم دی او محمد هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم دی. د نبی علیه الصلاۃ والسلام په اسمانونو کې احمد نوم دی او په ځمکه باندې محمد نوم دی. واحمد رسول الله دین مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی او محمد رسول الله د دین مراد نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. نو چې کله تا یو مشکل را پیښ شي پریشانی را پیښ شي ټینشن را پیښ شي او دا ختمي گنا نو کوم مشکل کم دی پریشانی کم ده ډیره زیاته نه ده بیا به دا کلمه تاسو یو دیر شپېره وایي 31 مرتبه یو دیر شپېره به تاسو دا وایي احمد رسول الله محمد رسول الله. بس بیا به یو ځل درود شریف وایي او کوم چې تاسو مشکل دی دغه مشکل ختمېدو لپاره به بیا د الله تعالی نه دعا وغواړئ ان شاء الله زر تر زر به دغه مشکل ستاسو ختم شي. که بیماری ده بیماری ختمېدو لپاره دعا غواړئ بیماری به ستاسو ختم شي. که قرضونو کې راګیر یې قرضونه ډیر زیات نه دي لږ لږ قرضونه دي 50-60,000 خوشا لګ نو بیا هم دا کلمه 31 پیرې وایي احمد رسول الله محمد رسول الله 31 پیرې ورپسې د قرضونو ختمېدو دعا وغواړئ ان شاء الله قرضونه به ختم شي. یا داسې نور په کور کې نه اتفاقی ده جنگ جګړې دي بس یو کار داسې دی چې هغه اړو سمون نه خوري هغې کې تاسو راګیرئ بس دا به بیا 31 ځل وایي کچرئ مشکل لږ دی او که نه مشکل انتهایی زیات دی بالفرض قرضونه انتهایی زیات دي په لکونو کې خبره چلیږي قرضونه باندې په لکونو دي بیا به دا 100 مرتبه سلزل به تاسو همدا کلمه ووایي احمد رسول الله محمد رسول الله دا به سلزل ووایي ورپسې به دغه مشکل ختمېدو لپاره دعا وغواړئ. قرضونو یا بیماری انتهایی زیاته ده یا په کور کې جنگ جګړه نه اتفاقي دومره زیات دي چې هغه اړو سمون نه خوري ته ورته ډېر زیات پریشان یې د کور چې کوم مشر یې عموما ډېر زیات ورته بیا پریشان یې یا کله کله د کور کشر هم ډېر زیات دی خپلې پریشانۍ ته ډېر زیات خپوي په کور کې چې دا جنگ جګړې دا به څنګه ختم شي. نو چې کم کس وایي چې زموږ د کور نه دی نه اتفاقي وغیره ختم شي همدا کلمه دی بیا سلزل ووایي ورپسې دی د الله تعالی نه دعا وغواړي چې الله تعالی زموږ په کور کې چې کوم مشکلات دي نه اتفاقي د جنگ جګړې نفرتونه وغیره دي دا په خپل فضل سره ختم کړي ان شاء الله زر په بیا ختمېږي. چې کوم قسمه مشکلي دا بیا د الله تعالی نه غوښتی شي. نو عرض مې دا کولو چې زموږ په دې کلمو دعاګانو وظایفو کې په خپلې فایدې دي دا موږ په الله تعالی احسان نه کوو موږ ته خپله پیدې د دې رارسېدم عزتمندو. نو کوشش وکړو چې موږ څونه زیات ذکر اذکار کوو موږ ته به دونه زیاته فایده ملاویږي دومره زیات سکون به ملاویږي دونه زیات خوشحالي به موږ ته ملاویږي او دونه به زموږ پریشانۍ مصیبتونه جنگ جګړې هر څه به بیا مکمل ختمېږي زما عزتمندو. او که نه ذکر اذکار نه کوو نو پریشانۍ به بیا ورځ تر ورځه زیاتېږي ورځ تر ورځه به زموږ دا پریشانۍ بیا زیاتېږي پریشانۍ ختمېدل خو لرې خبره ورځ تر ورځه به بیا سیوا کېږي. نو چې کوم انسان څونه زیات ذکر اذکار کوي مونږه امداس یوازې د الله تعالی ذکر کو سبحان الله ویو الحمدلله ویو لا اله الا الله ویو الله تعالی فرشتو په وړاندې زمونږه تذکر وکي زمونږه صفت وکي چې دا زما بنده ته وګوره کنه زما ذکر کوي ما یادوي سره د دې چې د دنیا پریشانی وسره موجود دي د دنیا فتنې وسره موجود دي ټینشنونه ورسره موجود دي او بیا هم دې ما یادوي. نو الله تعالی بیا اخره کې اعلان کوي تاسو په دې باندې گواه اوسئ فرشتو ته وایي ما د دې انسان بخنه وکړه والله تعالی بیا زموږ ستا بخنه کوي. نو ذکر اذکار چې څونه زیات کوو د دنیا فایدې هم دي د قبر حشر دا ټولې فایدې به موږ ته ملاویږي. نو کوشش وکړو چې ذکر اذکار ډېر وکړو زما عزتمندو ډېر ذکر اذکار وکړو چې څونه موږ ذکر اذکار زیات وکړو جنت کې به موږ ته درجې دونه زیات ملاویږي. جنت خو به د الله تعالی په فضل سره ځو کنه خو اوچته درجه به موږ ته بس ملاویږي چې څونه زموږ ذکر اذکار زیات دي څونه زموږ ذکر اذکار زیات دي. نو کوشش وکړو ان شاء الله کنه چې دا الله تعالی ذکر اذکار ډیر زیات وکړو. الله رب العزت عمل کړو توفیق راکړي. الحمدلله.